د لوړو زده کړو په برخه کې د اسلامي امارت د واکمنۍ تازه سخت او خطرناک بندیز اعلان شو. نوموړې واکمنۍ د پوهنتون د زده کړیالانو او ښوونکو د لوړو زده کړو پر بهیر سخت محدودیت ولګاوه. دغه واکمنۍ یاد بندیز ولې اعلان کړ؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم ویلي چې اوس مهال د افغانستان په ډیری مرکزي پوهنتونونو کې د ماسترۍ او ډاکټورا لپاره فرصتونه برابر شوي او له همدې امله ډیره اړتیا نشته چې بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وشي. هغه د پکتیا پوهنتون د لیسانس دورې زده کړیالانو د فراغت په غونډه کې ویلي چې باید پر دې زده کړو بسنه ونه کړي او تر ماسترۍ وروسته ډاکټوراوې هم وکړي. نوموړي وویل راتلونکی ستاسو پلان به څه وي؟ لومړی مشوره ستاسو مور او پلار ته دا کوم چې اولادونو ته مو د ماسترۍ او ډاکټورا پورې د زده کړو واره ورکړئ. پر کابل د واکمنو د کابینې دغه غړی داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د همدوی نور لوړپوړي غړي عصري زده کړې مباح بولي او د مدرسې زده کړې پر پوهنتوني هغو غوره بولي. ندیم همداراز زیاته کړې چې ځوانان باید د خپلو مسلکونو اړوند ځانونو ته دندې پیدا کړي او په نورو مسلکونو کې د پیسو لپاره دندې نه کوي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر په خبره په نورو رشتو کې کار ستاسو عمر او مسلک ضایع کوي. کوښښ وکړه قدرمن محصله چې په خپله رشته کې مخته لاړ شي. د یادې ډلې همدې وزیر په وار د پوهنتونونو او اکاډمیکو مرکزونو دننه سخت محدودیتونه او بندیزونه وضع کړي دي. د نوموړي په امر له لسیزو راهیسې په کابل او د هیواد په نورو دولتي پوهنتونونو کې پر دندو بوخت مسلکي او تجربه لرونکي استادان له دندو ګوښه شوي دي. د طالبانو تازه بندیز چې بهر ته هیڅ افغان د زده کړو په پار نشي تللی ډیری افغانان یې اندېښمن کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.